علیکم ګرانو زده کوونکو. په تیره ویډیو کې موږ راغلو د هغه ځای په اړه مو معلومات راسته راوړو چې لرغوني شیان او څیزونه پکې ساتل کیږي. د هغه ځای نوم څه شی و؟ آفرین، موزیم. موزیم موږ زده کړل، په اړه مو معلومات هم لاسته راوړو او د موزیم په مفهوم او ارزښت باندې هم پوه شو. داسې موږ که وغواړو د خپل هیواد تاریخي شیان او تاریخي څیزونه ښه وساتو او له منځه یونسو، نو په موزیم کې ساتو. تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې او خپل معلومات په کومنټ کې راسره شریک کړئ یا یې هم زموږ ایمیل ادرس ته راولېږئ. ګرانو زده کوونکو، که غواړئ چې دغه ویډیوګانې په دوامداره شکل لاسته راوړئ، چینل لایک او سبسکرایب کړئ. نن 9 لوست لولو او هغه لوست دی چې د یوه ځانګړي شخصیت په اړه دی. هغه شخصیت چې زموږ او د تاسې د زاړه او واړه، د ځوان او د زوړ په ژوند کې ډیر زیات ارزښت لري. تاسې پوهیږئ هغه مقام لري چې هیڅوک یې په دې نړۍ کې نه لري، او هغه خوږه میوه ده چې بیا موندل کیږي نه، که یو ځل یې له منځه لاړه او یا هم له لاسه لاړ. هغه مور ده. مور هغه څوک ده چې جنت یې لا هم د پښو لاندې دی، یا هم وایو چې جنت یې هم د پښو لاندې دی. نو موږ د دې شخصیت د دې لوړ مقام په اړه غواړو چې نن درس ولولو. پوهیږو چې مور پر ټولو انسانانو باندې ګرانه ده. هغه که هر ډول وي یا هم خپله مور داسې یو مهربانه انسان دی چې هیڅکله د خپل اولاد په حق کې بدي نه کوي، او ټول په خپله مور ټول خلک له خپلې مور سره مینه او محبت لري. موږ غواړو په دې لوست کې د مور په ارزښت پوه سو. هغه څوک چې خپلې میندې ځوروي، هغه څوک چې خپلو میندو سره مثلا بد چلند کوي، موږ او تاسې وینو په دې وختونو کې داسې انسانان هم پیدا کېږي چې حتی خپله مور وهي او ټکوي. نو موږ غواړو نن د دې په اړه باندې لوست ولولو چې میندې باید څه ډول احترام سي، میندو ته باید څومره قدر او عزت ورکول سي، او د میندو څومره درناوی وسي. په دې لوست کې به د دې لوست محتوا هم ووایو، هم به یې زده کړو لیکل او لوستل. زموږ او د تاسې لوست په 55مه پاڼه کې ده، او په دې 55مه پاڼه کې یو انځور دی چې مور ده له خپل ماشوم سره. 2 پوښتنې راغلي دي. وایي ستاسو په فکر مور په خپلو اولادونو باندې کوم حقونه لري؟ په تاسو کې به څوک د مور د حقونو په هکله څه ووایي؟ تاسې هغه حقونه راته ویلي کړئ چې مور یې پر موږ باندې لري او پر تاسو باندې یې لري. مور کوم حق او حقوق لري چې باید مراعات سي؟ تاسې کولی سئ د کورنۍ دندې لپاره دا هم ځان سره نوټ کړئ. د لوی خدای جل جلاله له نعمتونو څخه یو نعمت مور ده. مور د خپلو اولادونو په روزنه کې زیار، زحمت او بېخوبي زغمي. مور په خپل غیږ کې خپل بچیان د خپلو خلکو د هوساینې، د هیواد د ودانولو او ساتلو لپاره روزي. وایي چې مور په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان یا هم نړۍ. د نړۍ ټول پوهان او تاریخي څیرې د مور په غیږ کې روزل شوي دي. له دې امله موږ باید د خپلو میندو ډیر خدمت وکړو، خبره یې ومنو او د کور په کارونو کې ورسره مرسته او په مینه ورسره خبرې وکړو. موږ باید زیار وباسو چې مور راڅخه خفه نشي، او تل باید د مور زړه وساتو. الله جل جلاله فرمایي، وایي تاسې د مور او پلار په مخ کې اوف هم مه وایي. نو تاسې وګورئ دا اوف کلمه څومره زیاته کوچنۍ ده، خو د مور او پلار په مقابل کې یا هم په وړاندې که وویل سي څومره زیاته ګناه لري. او یا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي تاسې د الله جل جلاله رضا د مور او پلار په رضا کې ده، او د الله جل جلاله نارضایتي، خفګان د مور او پلار په خفګان کې ده. نو موږ او تاسې باید تل هڅه وکړو چې هم مور هم پلار یو شانې له موږ څخه خوشحاله واوسي، خفه ونه اوسي، او موږ د هغوی د ځورولو یا هم ځورېدو لامل ونه ګرځو، ځکه چې دغه دواړه هغه خوږې میوې دي چې که یو ځل له لاسه لاړې بیا بیرته نه پیدا کېږي، او یوازینۍ میوه د نړۍ ده.
مور هغه خوږه کلمه ده چې جنت یې تر پښو لاندې دی او دغه مور داسې په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، یعنی خپل ماشوم لویوي او په بل لاس باندې نړۍ زنګوي. د دې متل مفهوم حتما تاسې اخیستی دی. که چا د دې متل په مفهوم باندې نه یې پوه سوي، کولی سي له خپلې کورنۍ څخه پوښتنه وکړي چې پلاره دغه متل څه معنا لري، چې مور په یوه لاس زنګو زنګوي او په بل لاس باندې نړۍ زنګوي. او یا هم ځینې نور متلونه دي، یا هم ځینې نور حدیثونه دي، خبرې دي چې د مور په اړه باندې راغلي دي. وګورئ ګرانو زده کوونکو، مور ډېر زیات حقونه را باندې لري. یو له هغو حقونو څخه یې دا ده چې موږ له مور سره ښه چلند وکړو، ښه رویه وکړو. مثلا هغه که موږ ته کوم کار وایي یا هم کوم کار راته سپاري، موږ باید په ډېرې نرمي سره، په ډېر ښه چلند سره، په مسکا سره د مور خبره ومنو او هغه کار یې سرته ورسوو. مور د خدای له نعمتونو څخه یو نعمت دی. مور د خدای له نعمتونو څخه یو نعمت دی. مور خپل اولادونو ته چې کوي، زیار باسي، زحمت ګالي، تر څو د هغوی چې وکړي روزنه وکړي. مور ده چې دغه خپل ماشومان د خلکو یا هم د خلکو هیواد د هوساینې لپاره روزي. همدا مور ده چې خپل اولادونه د خلکو او د هیواد د هوساینې لپاره روزي. یا هم مور هغه څوک ده چې دا ټولې تاریخي څیرې چې موږ په نړۍ کې ونو، دا ټول مثلا په تیر لوست کې موږ راغلو د احمدشاه بابا، د میرویس خان یا هم د نورو اتلانو خبرې مو وکړې. دغه ټول د مور په غېږه کې روزل شوي دي او موږ باید د مور قدر او درناوی وکړو. حال دا چې اوس مهال ډېری اولادونه دي چې د مور خبره نه مني، مور ته سپکاوی کوي، مور ته ارزښت نه ورکوي. لږ چې بوډۍ سي یا لږ چې زړه سي، نور ورته قدر او عزت نه ورکوي، یوازې غواړي چې مړه سي، له منځه لاړه سي. یا هم ځینې کسان دي چې مور په خپلو بڼو باندې نازوي او مور ته دومره قدر او عزت ورکوي چې مور ورڅخه خوشحالي. نو که غواړو د دې دنیا او د هغې دنیا سعادت، نیکمرغي، خوشحالي، خوشبختي لاسته راوړو، موږ باید خپل مور او پلار له ځانه خفه نه کړو. مثلا دلته د کلمو ته راځم، جملې جوړوم. مثلا خدای فرمای، خدای جل جلاله فرمای، تاسو د مور او پلار په مخ کې اوف مه وایئ په دې شکل سره. یعنی مور او پلار دومره قدر لري، دومره ارزښت لري چې موږ نه باید حتی اوف هم ووایو. نعمت د خدای یو لوی نعمت مور ده. چی شی ده؟ مور ده. مور زیار باسي تر څو خپل ماشوم ښه وروزي. یعنی مور زحمت باسي، زیار باسي تر څو خپل ماشوم ښه وروزي، ټولنې ته یو ښه ماشوم وړاندې کړي. او داسې نه سي چې سبا ورځ خلک ووایي چې دې ته مور چندان مور نه وه. هېڅکله میندې نه غواړي چې اولادونو ته یې څوک څه ووایي، اولادونو ته یې څوک په کمه سترګه وګوري. زحمت. موږ باید تل د مور لپاره
زحمت ومنو. یعنی څه؟ یعنی داسې که مور موږ ته کومه خبره کوي، مور کومه دنده راته سپاري، هغه باید وکړو، که هر څه زحمت هم وي. ځکه چې د مور خپله غږ کول یا مسؤلیت ورکول، ارزښ ورکول، دا هیڅکله په موږ باندې نه باید زحمت سي. اول خو نه باید زحمت سي، که بیا هم په موږ باندې زحمت سو، نو موږ هغه باید تل همغه زحمت باید ومنو او تل د مور او پلار خدمت وکړو. روزنه د اولاد روزنه په مور ده. د اولاد د روزنې مسؤلیت د مور ده. په دې شکل سره موږ دغو کلمو ته جملې جوړولی سو. ټول خلک باید د مور درناوی وکړي. ټول خلک باید د مور درناوی وکړي. په دې شکل موږ کولی سو چې ښکلې او ښایسته جملې جوړې کړو. هیواد، مثلا د هیواد ټولې نومیالۍ څېرې د مور په غېږ کې روزل سوي دي او مور د خپل د اولاد د هوساینې لپاره هر زحمت، هر زیار په ځان باندې ګالي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او د تاسې د نن ورځې لوست موضوع مور وه. مور هغه څه وه چې دې نړۍ کې یا هم هغې نړۍ کې هیڅ ساری نه لري او د مور ځای هیڅوک نشي نیولی. تاسو کولی سئ دغه لوست ښه په دقت سره ولولئ، ښه یې زده کړئ. مو د مور په هکله باندې دغه لوست زده کړ، بیا د همدې لوست جملې او د خپل ذهن جملې، هغه څه چې غواړئ مور ته ووایاست، هغه جملې راواخلئ، په کتابچه کې یې ولیکئ او په همدې شکل سره هغه کلمې چې تاسو ته نه وي، همغه کلمې هم راواخلئ، په خپلو کتابچو کې یې ولیکئ او موږ ته یې په لاندیني ایمیل ادرس کې راولیږئ. هیر مو نه سي چې همدې کلمو ته جملې هم جوړې کړئ، نوی لوست هم ولولئ. که غواړئ چې دغه لوستونه په ښه شکل سره زده کړئ، تاسې د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او له همغه ځایه د ویډیو یا هم د همدې کتاب سافت برخه هم ډاونلوډ کولی شئ، تر څو دغه درسونه په ښه شکل سره زده کړئ. د بریا په هیله مو ښه وخت.